لمانځه کې صفونه جوړول دا یو اهم امر دی محترم ورونو. ډېر مسلمانان د دې نه خبر نه دي، که هغه مولیان دي که هغه طالبان دي او که هغه عوام دي. نبي علیه السلام په دې باندې سخت امر کړی دی. ښکاره روایتونه دي، نبي علیه السلام صحابه ته ویلي چې اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظهري، زه تاسو وینم د وروسته نه. انس بن مالک بیا د دغه حدیث په تشریح کې چې په بخاري کې نقل دی، هغه فرمایي چې موږ به دا صفونه څنګه جوړول. نبي علیه السلام خو موږ د وروسته نه لیدل، نبي علیه السلام معجزه وه ده. وایي موږ به داسې کول چې کان احدنا یلزق منکبه بمنکب صاحبه، وایي د کس سره به مو اوږه لګوله و قدمه بقدمه، او قدم به م قدم سره، یعنې ګیټې به م ګیټې سره لګوله او اوږه به م اوږې سره لګوله. په دغه طریقې سره به موږ صف جوړول. د نبي علیه السلام نه په دې طریقې سره مونځ ثابت دی. محترم ورونو، خپل مونځونه ښایسته کړئ. صفونه چې جوړي دې سره به مینه محبت راځي، دې سره به یووالی راځي، په دې به اتحاد راځي. خو بدقسمتۍ سره دغه ښکاره سنت چې په حدیثو کې نقل دی، مسلمانان ته بې غوره دي، مسلمانان ته ناخبره دي او مسلمانان یې غم هم نه کوي.